یلوري لکه دې خواراشتو دادا درلم ها اوسوي دادا یلوري په سواد کې په یو کور کې واقعا راغله خیراتیان ښځه راغله ټول کور لوټ کړلی مهرباني وکړه زما دا خبر د زړه په غوږونو باندې واوره که څوک خرڅولو والا راځي او که خیراتیان ښځه راځي دورنه دننه به نه پرېږدې که څوک دنن دننه کور ته رالو نو بیا تا به کور کې نه پرېږدم دورنه دننه مه پرېږده او چې څوک راځي نو په وره کې وله خیر زکات ورکوه او ځیرې بیا دادا مونږ هسې څوک نه پرېږدو خو خیر بیا به هم خیال کوو یا الله دا خلک تباه برباد کړي څوک دې دا چلونه کوي اوس خو به د مجبورو خلکو څوک صحیح مدد هم نشي کولی لورې زه دلته ځم یو خاص کار مې دی او د کور خیال کوه ها دادا خیال به یې کومه ته الله په نامه لږ مدد راسره وکړې تروی دا کلته ودرېږه مخکې را نه شي تروی دا کلته کې به ولاړه وي که نه خیراتي روپۍ در کومه یا لورې پورې به کښېنم نو لږې اوبه به مسکمه لږه دمه به م شمه ما ته خو دادا ویلي وو لورې خیراتیانې ښځې دې ورنه دننه را نه شي او یا خرڅولې والا که نه که څوک راله بیا به تا دې کور وباسم زهی به زه غریبه ښځه د الله رضا لپاره مې پرېږدم ترورې دلته کښېنه زه له سره اخلم ښه الله دې خوشحاله کا ودرېږه ننداره کوم چې دی به دا روپۍ کم ځای ایښي هلکه په ډونګې کې پیسې ایښي نو ترورې دا واله الله دې خوشحاله کا لورې تاسو کور والې څه کار روزګار کی خاون مې په دوبۍ کې دی او ښه ډېرې روپۍ ګټي او شکر الحمدلله دا کور مې خپل دی الله دې روزي کا یا لورې یو بوټو به د سره راواله ډېره تږي شوې یم ښه ترورې رالم دله ښه زه ټیک ته کار خو وشو او دا سپری ما ډري په ورته کومه وای وای هلکه راشي هغه ښځه راغله کار خو وشو دا ښځه خو بېهوښه شوه خپلو کسانو ته رینګ کومه ولو جی څه چل دی وکړو هغې جینۍ ته مې سپری وکړه که نه او هغه کور والې سم مالدار دي نشې والې سپری مې ورته کړله ښه سم زر تر زر راورسوئ ښه ښه مونږ درالو صحیح ده لږ راګېټ زر بند کړه ښه خورې کومې کمرې ته ځو دا کمره ټیک ته په ډونګې کې پیسې ایښې دي او دا کمره صحیح ده ها دا هغه دی پورې پرته ده وخېژه بسې وخېژه بسې شوه راځي وکړي نو خو مال راکړه دې خو مال راکړه مال راکړه مال راکړه تخبي وباسه ښه الله دې دا کور والا خوشحاله کړي ډېر ښه خلک وو دا څه دي دا ولې دا څه دي دا څه چل دی سفر دا چل چا وکړو دا کور چا ګډوډ کړو بلې کور ته راغلي وکړو وای دا زما غلطي ده دا څه زما د لاسه وشو وای بچې دا څنګه ما لږ پوه کړو دا یوه خیراتي ښځه راغلې وه نو سمه ستړې شوې وه چېرته نو ما له اوبه راکړه چې ما له اوبه ورکړې نو ډایرېک یې ما ته سپری وکړه زه ډایرېک بېهوشه شوم بیا به ځان پوهېدلی نه یم لکه لږ اوبه راسره راوړه لږ دا اوبه وڅښه هاي هاي تا ته ما ویل نو داسې قسمه خلک به کور ته نه پرېږدي تا ولې پرېږدو ښځه راله
او دلته به د کټ ډاري کېناسته خو ما ته انساني په همدردۍ په وجه سولی وی زما ټولو خلکو ته خواست دی چې د ورځ دنې داسې خلک څوک نه پرېږدي او د خپل کور حال احوال هم چاته مه بیانوئ. اوس خو زما نه ډېره غټه غلطي وشوه خو ما معاف که. دا سوال مې پیدا کېږي چې زه اوس تا معاف کړم په دومره غټې غلطۍ باوجودو خو چېرې زه نن تا معاف کړم نو سبا به هره ښځه دا غلطي کړي. پاسه وځې زما د کوره. وای دا زه د خپله لاسه وای. کتونکو دا اسلامي ویډیو وه ناشنا کسان خپلو کورونو ته مه پرېږدئ دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ چې ټولې دنیا ته ورسي. زموږ روش نیوز فالو کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن دباو کړئ چې داسې نورو قسم ویډیوګانې تاسو ته په ټایم در رسي. الله په امان.